د ناز اقبال او جاوید پیزا ترمنځ تازه جنجال رامنځته شوی دی. دا چې د دوی دواړو جاوید پیزا او ناز اقبال ترمنځ دا جنجال په څه او څه ولې رامنځته شوی دی، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. کابو 2 میاشتې وړاندې د ناز اقبال او جاوید پیزا ترمنځ د طلاق پر سر شخړه رامنځته شوې وه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم توند غبرګونونه راپارولي ول چې د دوی دواړو ترمنځ د طلاق ویډیو په لایو ډول په فیسبوک باندې شیر شوه او ټولو دنیا خلکو وکتله. یو څه موده وروسته دوی دواړو بیا اعلان وکړ چې جاوید پیزا او ناز اقبال موږ بیرته سره یو ځای سو، چې جاوید پیزا بیا وویل چې ما نیاز اقبال ته یو طلاق ورکړی دی او طلاق چې کله روا کیږي نو هغه په 3 طلاقونو باندې روا کیږي، او دوی وویل چې موږ دواړه د بیرته د بچو لپاره یو ځای سولو، ځکه چې که موږ یو بل نه سره جدا شو نو بچي به مو بې تعلیمه او بې سرنوشته پاتې شي. خو دې خبرې مطابق کې خلک په رسنیو کې تورونه ولګول چې ناز اقبال او جاوید پیزا ولې یو بل سره یو ځای کیږي، ځکه هغوی خو یو بل ته طلاق ورکړی و. نو جاوید پیزا بیرته بیا په لایو ډول فیسبوک باندې راغی چې موږ دیني عالمانو ته لاړو او هغو موږ ته وویل چې ستاسو طلاق نه دی شوی، تاسو کولی شئ چې بیرته سره یو ځای شئ. خو اوس به راشو خپلې اصلي کیسې ته. جاوید پیزا ناز اقبال ته ویلی دی چې ته باید نورې سندرې پرېږدي، خو ناز اقبال ورسره نه دی منلی او ناز اقبال وایي چې زه سندرې نه پرېږدم او خپلو مینوالو لپاره باید زه سندرې ووایم. جاوید پیزا ناز اقبال ته ویلي چې ته باید سندرې پرېږدي ځکه چې موږ دواړه باید په لندن ښار کې خپل ژوند برابر کړو، او ناز اقبال یې ورسره نه مني. نو د دوی دواړو دغه جنجال رامنځته شوی دی په دې هیله چې دغه جنجال حل شي. نو ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که چېرې مو ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او نور دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.